سلامونه مو نن ورځ د عاد و ماد له تفریحي ښکلې او غرنیزې سیمې څخه ومنئ. چې سپرلی روشي یاد محمد لمن شنې شي مستې شي مرغۍ مستې چینې شي مستې شي مرغۍ مستې چینې شي. واو واو ما 2000 بدون نلګي ایښي دي. ډېر علي زبردست. مخکې ملګري ووې چې دا د شپې د پاتې کېدو دپاره د هوټل یوه برخه ده که نه چې څوک شپې کې پاتې کېږي تاسې لیدلی شئ دلته وښیه لږ په کمره کې ګلونه به ورته وښیي. دا کوم ګل دی؟ والا دا ګلونه دلته لاک دي بونه مې نه ده زده کړی خالي په توکالي لکه ناشنې ونې خو ما وایي دا بیا ډېره بیا شیشه بیا وکړي که بیا میږي وکړي بیا یې جونونه منګاري را جوړ کیا تا په موبایل کې هارمونیا ده که نه بچه جونو زخم دینار ترڅنګې وایي د عاد محمد په نوم یې چې بیلي یم دا یو عاد و بل مماد و دغه کله چې د وفات کولو نه مخکې وصیت ورته کړی و او ما چې د زړه درد ورښکاره کړو د غزل په ژبه هغې ویل لیونی شوی دی خالي غږیږي. مشر صاحب قوماندان صاحب قوماندان نه وي ته چې دا قومانداني دې چېرې کړې ده که مو قوماندان نه دو کړی مونږ قوماندان خو نام د قوماندان تیږه چې کومه دو دغه سره دملي درد کروریږي خو دې پخوا تاریخ چې میږ ځکه ته ویته نو دردونه دې لرل که سره ولا لږ لږ د ملا کې درد و مو چې خیر دی داسې ښې منظرې چې کومې دي تفریحي ځایونه دي هغه په مثال دی داسې دی که یې ښه خوراک نو دا داسې یوه انرژي دماغو ته ورکوي چې بالکل هغې سره زموږ دماغ سالم یخ نه وي شپې یخ وي لا داسې حیواناتو نه لیوانو پړنګولو نه ډوډۍ نه نه یې کیسه کې د سولې پیغام راډیو ډېرو درنو اورېدونکو او پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو نن ورځ د عاد و ماد له تفریحي ښکلې او غرنیزې سیمې څخه ومنئ. زه سجاد شاه او عبید زادران راغلیو تر څو ستاسې لپاره دلته یوه بله په زړه پورې برنامه جوړه کړو. عبید صاحب سلام. وعلیکم سلام سجاد. ستړي مه شئ درنو لیدونکو تاسو ستړي مه شئ. هغه یوه ټپۍ کړې ده چې د تورو غرونه مې راکوز کړې په سمه لار کې بلا وخوړې مې تور غرونه دي او دا د عاد محمد ښایسته سیمه ده مخکې تاسو په اعلامه کې وویلې دلته ډېر ښه منظر ده ډېر زبردست آبهوا ده او ماشاءالله دلته ډېر ښه هوټلونه هم جوړ شوي دي. رښتیا ده دوستانو عاد و ماد تاریخي سیمه ده یوه لرغونې سیمه ده د دغې تاریخچه لرغونتیا کلونو کلونو ته رسیږي یعنې په سوونو کلونو ته او بله خبره دا ده چې دلته د جمعې په مبارکو ورځو او د دې ترڅنګ په نورو ورځو باندې چې ځوانان وزګار وي د تفریح لپاره د میلو لپاره راځي. یو بله خبره ستاسې لپاره چې زه دلته باید یاده کړم هغه دا ده چې عبید صاحب اوس وخت کې اکثره ځوانان د امن سره یوه تړلې خبره دا ده چې د شپې راځي ځان سره امکانات راوړي شپه تېروي بانډار کوي او میله کوي او یوه رنګینه شپه یوه د خوشحالۍ ډکه شپه دلته تیره کړي او بیا په سبا باندې په غرمه یا په مازدیګر له دغې سیمې څخه ځي. هوټلونه جوړ شوي دي لکه عبید چې ویلی خو هغه رقم هوټلونه نه دي دا له خړو جوړ شوي هوټلونه دي له کاڼو جوړ شوي هوټلونه دي. فکر کوم د دغې خوند بیا له ډېرو عصري هوټلونو څخه هم زیات وي ځکه په داسې یوه بله یادونه کوو چې تاسو داسې نه یي چې ژمي کې راغلط شئ دې منطقې ته دا د اوړي موسم کې چې راشئ نو ډېره زبردست هوا ډېره یخه هوا چلیږي لږ لږ پرته نو ګرمی موسم کې دلته هوا ډېره داسې په شاتو لړلې وي او ځانګړی خوند پکې وي. تا مخکې د هوټل خبره وکړه خو زه دغه کس سره یو څو خبرې کوم عبید صاحب چې دا څه شی اماده کړي دي جوړ تازه یو ځل خو دې نن بیرون هم راوځه که نه چې د ځوانان دې وویني. ښه یې بخیر یې څه نوم یې ګرانه؟ ایمونو سالوخان سیلاب. سیلاب صاحب څومره وخت کېږي دلته یې؟ یاره تقریبا 4-5 کاله کېږي. دغه هوټل دا هوټل ده؟ دا لومبي ده. نمبید و؟ هوټل ده
خو هوټل کې خو شپه هم تېرېږي دلته شپه کېږي شپې د پوره ځانګړی ځای لرئ ځانګړی ځای هغه ځای کې خلک درېمي هغه ځای کې سایل کوي کینی دا هوټل دی دا کوټادو هر څه شته خو ډېر ښه ډېر ښه نن به وکسو ارڅای چیرې نن وکسو دا څه رقم نن وایي وا دا خو ډېر په زړه پورې ځای دی دوستانو دا د ګاز لپاره دی دا غنن وایي د لکه که نه مړی پخېږي وچه مړی یعنې تاسې لیدلی شئ ډوډۍ دو عکس اخیستی شي عکس به ترې نه وخورو دا خو ډېره ښکلې پخه کړې دو ښه ګرمه ده دوستانو چې دې پخه کړې دي نن دا چا دپاره پخوی ځکه نو دلته خو چې څوک هر څه خپله دیګ کي داسې خلک وي چې دلته سیلانیان راځي دی چای نه راوړي دی یا مخه نه ورته ویني که نه دی خپل چکر دپاره ګرځي لوبیا دا لوبیا دو تر سا د لوبیا خواوې ته وښیو لوبیا خو مو بیا سخته خوښېږي یا دروږي وراخ کې تر سا چې لږی وښیو پخه دو بالکل پخه ده الله غوړای نه دی جېښ کړی نه رسوي خو یا چې اوبه لري یو غوړای جېښ کړی نه دی وای نه څه کم لګه د مړی څه د وچه مړی تو دا وڅکه دا وڅکه نه داسې نه وي بل څه ته دې پخه کړی مشکلات نه بس ته ملګری مېلمنه یې خبره خو رادیو کله اورئ رادیو بالکل اورم خو صبر وکړه چې زه لږ دغه هغه وڅکم چې د سیلاب لوس سر دی خوږ نه دی که نه څه رقم به وڅکو دغه لټه ګرمه نه وي سړیه دغسې به ترې ارزښت خو ودرېږه دوستانو دا د سیلاب په لاس باندې پخه شوې لوبیا دو خو یوه ملګري چې اوبه لږه ډېره لري که نه کرجګېږي نه دڼیا دا کې ورچولې دو دا به زه وګورم دوستانو وریجه زه چې وریجه به درته واچوم واو دا خو ډېره دې ده والا بالکل بس ته نظر کړی څومره وخت کېږي چې دا پخوی دا څلور کلاسیک دولاته دا څه دي دا وریجه درته دا وکسو هغه راوړه دوستانو د سیلاب په داسې غریبانه هوټل کې یا په نانوایي کې یو رستورانټ به یاد کوم بس ډېرې ما روږه دومره ډېرې نه شم خوړی نه لوبیا به ته پچاوم نه اوس نه خیر که خالي دغسې څکو ملګرو سیلاب لطف وکړو والله دا خو زه بیا هر دا خورم بالکل بازار ته ایښي دي کوم ځای کې کېږم بازار ته کېږي هېڅ مشکل نشته سیلاب شعر و شاعري کې که نه والا 2015 شپږم کې مې کړله خو اوس مې داسې چې حافظه کمزوري شوه بالکل پورې د کنیستلو پیغام راډیو کې 2008 نم کول که موږ ګډون کوو وا دوستانو دا خو زموږ خپل یار و خو راډیو ته راتلې مشاعرې ته یلی شي هېڅ شی دې نه ور ورته چې شی دې ذهن ته درځي وایه یایي چې د حسن په بدن زما سیلاب کړ چې د حسن په بدن زما سیلاب کړ زما خوار زړګی د ویلې پرې کباب کړ های بې پروا او بې ستمه ګرځېدمه بې پروا او بې ستمه ګرځېدمه د یارۍ د راته وړاندې سوال جواب کړ ډېر زبردست والله او ما به نه کړم یاري غریب سړی یم تا د خپله یارۍ جوړ راته رباب کړ ما ویل نشته په یارۍ کې انصاف نشته تا خپل حسن خپل عادت راته کامیاب کړ ډېر ښه او زه سیلاب ته نه بېګورم کې همت کوي چې الله د ستا عمل څومره حساب کړ زبردست چکچک ورته وکړه بیرون کسان شته بیرونه باید چکچک لګووالی شي ډېر علي سیلابه ډېره مننه زه به دا لوستې وځای کې لږ صفا کړم هغه وریجو چې بېرته بیا ارڅم دوستانو راووتمه د باندې او سیلاب سره مو ډېرې خوږې خبرې وشوې ډېر ځانانه انسان و زم چې د عاد مماد په اړه هم تاسې ته لږ معلومات درکړم که چیرې مو هلته کوم ځوان یا د دې سیمې اوسېدونکی پیدا کړ چې د عاد مماد د زیارت په اړه ورته تاریخي معلومات وي دا به لا خوند وکړي خو دلته ما په ځینو مشرانو او ځینو ځوانانو باندې هم نظر شو ناست دي څوک په تیږو ناست دي څوک ولاړ دي دغه کس سره خبرې کوو مشره ستړی مه شئ جوړ په خیر صحت ښه ده په خیر یې څه نومېږې نوم خو مې حکمت خان تڼی حکمت خان تڼی د تڼیو یې که نه تڼی اوسېدونکی یم خو څه روغلی نه عاد مماد ته عاد مماد ته خو کله کله میګر درېمي جمعې په ورځ بنډار جوړ کړي میلې په خاطر درېمي یو سړي سات تېر شي سړي نن مو میلا کړی دو که نه میلا مو کړی دو بس دلته مخکې نېره میلمانه هم ورسره دي بنډار هم جوړ دی خو دا خو بیا چې مونږ اشتراک کې وکړئ خیره نه انشاءالله تو څه به اشتیاق داسې وښایه چې مقصد نېره کې غوښتنې وي انشاءالله هغه به موږ پیرا کوي لکه مثلا سره کم شعر و شاعري زده دي بالکل چې نه یم زده دا خو ډېر قیمتي کاس دوستانو موږ پیدا کړ د خیره سره زموږ شیبې به لا رنګینې کړي څرې نو شوې دا تیږې ته دې ډاډه لګولې وه دا خو دغه تیږه چې کومه ده د عاد مماد زیارت ته چې کله کله درېمي یو می خو په دې ډېر معلومات لري ځکه چې
دولاته د غری کلی کې یو کور لرم یو په خیس کې دا دا خو دغه تیګه چې کیمه دوه دغه سره دملې درد کروریږي خو دغه په خوا تاریخ چې میګ زکه ته وته نو دردونه دلارل کسره ولا لګلم د ملا کې درد و مو چې خیر ده دغه تیګ سره د سره کې ماشوم لک تن ارزک ش چې زه د لیدونکو ته د تیګه وخایم دې تیګه په اړه لګ معلومات مو ورېدل او خدا معلومات مو نه دا بالکل یسو پاکي د کوم لک فرق دا یې کنه په خوا به چې څیکو ته روغلل یسم سره خکېږي وسره دا بس ملاوي ته ولګو دا شایا ها بس دا ځون وسره هغه کا ومخه بس ان شاء الله ټول در دینه ایمان ته دا څنګه بادال هم د تیګه دا خو شوی ډیره ده دا خو خلک اکثره د عملي پیرر صحیح هو یې دا سوخه چې ان شاء الله ډیر د سره عملي تکلیفینه ورکیږي بالکل ورکیږي بل دا چې او دا غل منځ ته وکړه او بل د شاید دغه سره بیا د غوخه درد ورکیږي غوخه درد سره کم خوري به کا خله ته چې پټکا وزن رغه کې او خله کې بس یله دله په غوخه کې وژه د سره غوخه درد ورکیږي اوس به ته ملي دردونه زین خشه ان شاء الله مو به هی پارک وسره وشو دا کاش نه مو حاله مليانه درد وا خوان به ګاڼه دردونه نه لرم کنه یره به چیک کم دوسانو دا خو ډیره پاستا دا سړی دا خو تیګه ما دومره پاستا نه ولیدلې داسې داسې به کېږه ورته اوبه نه دي اوبه هم چې په تیګاندې تلیږي ما وسره خویږي دا پرې خو وجودي نه مخلی کېږي خامخا خویږي نه پوهېږم چې دا څه رقم خبره ده خو په هر صورت نو که ډېر دردونه نه لرې دا زیارت ته پورې به لوړ شو لوړ به شي زیارت خو دلته زیارت ته روغ شوې بالکل زه خو ډېر ورسره تازه شوم بیخي داسې وښیه چې ډېر جوړ شوم نو دوستانو موږ چې د اد محمد د زیارت خبره کوو یا د اد محمد د غرونو خبره کوو دا مشهور په دغو زیارتونو باندې دي دوه زیارتونه دي دلته په اړه به موږ ته حکمت خان معلومات راکړي ده وویلې چې زه وروستیو کې تاسې لپاره شعر و شاعري هم کوم او زمزمې هم درته کوم دا خو دوه زیارتونه دي که نه دلته راغلو دا خو زیارتونه لکه تاریخ په اړه چې وي هغه معلومات هم در کولی شي پخوا چې موږ د نکاح نه یا پلار نه کوم تاریخ ورته پوتی وي دا خو ښیي دا ښیه چې درې زیارتونه دي خو نه خو مقصد اینه دوه دلته دي او یو دا وسه کې دی هغه طرف ته دی دا خو د یو زیارت چې کوم دی د اد محمد په نوم چې بیلی دا یو اد و بل محمد و داغه کله چې د وفات کولو نه مخکې وصیت ورته کړی و چې زه چې کله مقصد د وفات شم مړ شم بیا د خپله یوه وښه وه چې په هغه باندې بیا مو وریه لکه مثلا یو شټاپ سیالی چې کړې وه او دویم شټاپ سیالی کړې وه چې دریم شټاپ سیاله کوه په هغې زندې به مو دفن کوی دا خو مخکې یو شټاپ یې کړی و بل شټاپ یې د غیمیږي بندخیل کلي نه مخکې دلته یوه ساحات و چې اکثره مشرونو ته معلومات و په دې زندې شټاپ کړی و سیاله یې کړې وه بس چې کومه دو هغې نه بیا ریجکټ شوي وي او دریم شټاپ یې چې دیس ته رسېدلی و بس چې سیاله یې کړی و بس په دغې زندې یې دفن کړی وي یې نیر اکثره دلته یو دا زیارت ته یو هغې خواته دی دلته دوه دي یعنې دلته دوه دي اد او محمد کنه موږ کې احد او محمد هم دوستانو په هغه معیاري لهجه کې یا په معیاري ژبه کې احد او محمد بللی شو ځکه ما ځینې معلومات د دې په اړه لوستلي وو لکه پخوا خو مقصد دا نه داري درمل هم نه وي اکثره د زیارتې ته به خلک د شفای پر راتللو شفا خو خدای ورکوي خو بیا لکه مثلا کیم زیارت ته سړی لوټ شي سړی باید داس د وکړي که توسې د الله نازولي وی یا الله بخلي وی د توسې په اړه خدای پاک د میک ته معافي وکړي تاسې برکته اني دغه ته د هر مرض په اړه به خلک راتلله خدای پاک به شفا جلا ورکوله نو د په اړه د معلومات وکړل زه فکر کوم دی به یعنې سلګونه کلونه به کېږي که داسې دقیق معلومات نشته ته څه فکر داسې دقیق معلومات نشته خو دومره معلومات شته چې په دې ساحې کې یې څه وي کله نه کله داسې د غرش په نوم یې څیک یو چا ګوتې پیدا کړې وه په هغه د تاریخ چې کتلی و اوته نیم سله کله مخکې هغه تاریخ به و اته نیم سوه کاله یې امکان لري چې زر کله وي شاید مخکې وي او دومره تاریخ خو خامخا لري مننه حکومت خان بیا به داسې وکړو چې زه دلته دغه
دکاندارانو سره هم لږې خبرې کوم ځینې نورو ځوانانو سره به هم خبرې کوو او بیا به تاسې بنډار ته هم در وګرځو تاسې تر هغې څه میګ میله جوړه کړې د میګ به خپله شعر او شاعري درته وښیي د هغې ساحې په اړه بیا درته وښیي سمه دا په ډېر خوند بس داسې وښیه چې بیا هم یې میګ سره تاسې میله کې ګډون هم کړی شئ حتماً. ډېره مننه. ډېره مننه چې میګ ته ډېره وخت ورکړه مننه مهرباني روان. ژوندی دی سلام سجاده دې خواته دې خواته دکانونه جوړ شوي دي ماشاءالله اها. هغه دي هوټل یې وښود هوټل هم شته هوټل دپاره د شپې د پاتې کېدو ځای هم شته دلته چې کسان دا پاتې هوټل کېږي لري. او هلته لارې ځای کې مې په یو هغه سره ګیره لري مشر غوندې کس دی دې سره به هم خبرې وکړو بالکل د دغه سیمې په اړه به خبرې ورسره وکړو او معلومات به ترېنه واخلو د کون هم شته چې دی په خپله دلته چې کې مشره السلام علیکم جوړ په خیر صحت ښه ده په خیر یې صحت ښه ده په خیر یې څه نومېږې زه ګلزمین ګلزمین ګلزمینه د هغې تڼۍ ولسوالۍ بل ځای نه خو نه وې راغواړه نه نه د هغه ولسوالۍ هم د کوچني کلي اوسېدونکی کوچیانو څومره وخت کېږي دلته یې زه تقریبا ما عمر 15 کاله کېږي چې زه چې شوی یم پیدا کړم دلته دی په دغه منډه کې اوسېږم عمر هم 15 کلو ته رسېږي عمر مې 15 کاله ته رسېږي نه سړی ما چې وایي چې 15 کلو به بیا بیا دا خو نه مو هم داسې وي چې دا به ډېر وړیکی وي څېرې نه کم معلومېږي څېرې نه کم معلومېږي خو نه را داسې وښیم چې زه یم مشر داسې وښیه چې په دغه سیمه نه یعنې لمسی و چښتان یې لمسی چښتان یم داسې وښیه لمسی بیا د لرسي کله کله لمسی مې داسې وښیه چې ارسي د غره ترخیږي داسې وښیه لمسی الحمدلله یعنی ته دولت څه ارسي تاګر تاګ د دلته ډېر یې په دغه ځای کې متاګر چی کې مو مصرفیت دغه دی چې د بدون و مټک مندت دا شینه ډېر لګوم اته ون وخت چې ما په دا شروع کړې وه بیا به د سپینګیري روغلل دی به ووایي چې لکه دماغي سیستم یې د ګاډ وړ دی بیا به چې کله کېنولم بیا به چې کله خبرې بېر سره وکړې خو به چې والله سړی خو پوهېږي و چې خالي تش داسې وکړه غرې ته بېرته شوی دی بیا ما چې کله دا بغینه دا نلګي مې کېښودل یعنی نتیجه یې ورکړه ما 2000 بدون نلګي ایښي دي ډېر زبردست دغه کې داسې وښیه چې و ته څه به دا د مټکې نلګي وي نیره ما دتې دي دا ګیلس دي دغه کې داسې وښیه رقم وږی مې په دې کې شوتلان دي هر قسم وږی ما ایښي دي داسې فرض کړه چې د دې زغلی تا سره دی دا زغلی مې دا کړی دی 340,000 یې بدون زغلی سره دی 340,000 مټکه زغلی سره دی دا د غریبونو د ډېره خلکو ته لاس شل ونې ورکوي ما مقصد دغه دی چې دغه سیمه پرمختګ وکړو د خلک غریبون دي دا بخشش ورکوم پیسې مې نه دي زه وخوځي دغه داسې وکړه چې دا خلک میوهدورې ونې چې تو دلته لکې کړي دي میوه نسي دومره سخته نتیجه ورکوي چې پخې نه یې نینې زیاته وي چې څومره خلک وکتل دې سیمې مکمل کوم جګ کله جګ ملینه یې بند کړل هغه د مون نتیجه تر وکتل دی سره و چې میګ دا خو نه په خېب دی وي خېب نه روي کړی دی والا کده خو وس کړه دا نه ونای د سرته وي چې والا میګ په خېب دی وي خېب نه دی روي کړی میګ کوم یې سمول بند کړی دی ټول کو په دغه بیټي به شروع وکړه د نالګي او ټول کوم یې دغه بیټي لکوي ډېر یعنی دغه د دغه سیمې د سر سبز کېدو لپاره د شنه کېدو لپاره تو خپل ډېر زیات کار کړی مو خپل دا ډېر کوشش کړی دی دا خپل مې 2000 ونه یخي دي نلګي زوند لپاره نیره مې د کلی د پرمه دمر نلګي مې د حال کې د ورکړي د مدام کلی ولادي دلته د سوکه ټول کلی ولاد دلته پند دي یې دغه ته مدام را کور کړی دی د سیمه شناشي د حال پر مختاج وو زړګای خطا زاوي زګه بغیر دغه شنو ساهونه بل زته نه څه مو مکمل فکر دماغ مې دغه سره وځي چې کله چیر یل ول خامخ چیر په سفر لور شم زه مو سلطانه داسې بجلی په سوچوم دا بیټي وکسم چې دا بیټي خښولې نه مزروي سره تزاوي دا د یاد ممات په باره کې راته وغږېږه دا څومره پس منظر لري څومره تاریخي هغه لري که نه ته خو یې کله مثال داسې وکړی چې مخکې په خوا وخت چې پرېتو په شا ډېر مخکینی په هغه وخت کې شل مړی صبح دغه زیرات ګبر پته د نشته چې په دغه یې سیمې کله 2.5 نه ور وخت دی او بالکل مې صبح سره وکړ 2.5 وي یې په 3 ور وخت دی دینه مخکې دغه اولیا چې د دلته پرته دي دغه د سوکه د یې سینې د فکر کما چې دغه به تیر وي او تیسه تیر سره کوله به مخکې عین دا به تیر دا مخکې ځکه چې د دمره پیړې خو یې کلی پر تیر شوي چې د شل مړی چې وي په دغه 2.5 ته ورسېدل په 2.5 ور 3 ته ورسېدل نه دا به فکر کما چې دغه اولیا چې دی په زره کوله نه به مننه خیر اوسې نوم دې څه و مو ګلزمین ډېره مننه زه به نورو ځوانانو سره وغږېږم صحیح شو دلته دغه ځای چې دا عبید صاحب هغه مخکې ملګري ووې چې دا د شپې د پته کېدو دپاره د هوټل یوه برخه ده که نه چې څوک شپې کې پته کېږي تاسې لیدلی شئ دلته او دا ویډیو کې به زه ته وښیم بل یې دې سره په څنګ کې تر څا چې یو بله ساحه هم تاسو ته وښیم دا ویډیو به یا دا برنامه به د هغې مسافرو لپاره ډېره په زړه پورې وي چې اوس په نورو هېوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې تېروي دلته راغلي وي دلته یې ملګرو سره بنډارونه کړي وي میلې کړي وي
تفریح کړې وي، اتڼونه جشنونه یې کړي وي، هغوی لپاره شاید دا خپرونه ډېره په زړه پورې وي یا دلته راغلي وي که نه ځوانه څه نومېږي میرشدین څوک میرشدین میرشدین ځوان یې نوم د ستر سړي ښه د وسړي والله خو څرګه وکړي کوم ځای ترڼه یم او د تڼیو ځوانان چې زه وینم که نه غټ غټ پکولونه پسې راوي دا د هغې چا د پوره چې په نورو ولایتونو کې مونږ برنامه ته کې به یې خپرونه کسي ګلونه هم ټومبلې وي که نه د ګلونه خو یې ته وښیه لږ په کمره کې ګلونه به ورته دا وښیي کوم ګل دی والا دا دلته دلته لاکتي بابو نه مې نه ده زده کړی خالي په تو کالي لوکوي چا راګام ګل یعنې په غوږ کې خو کېږي دا راته داسې داسې نه چې مخه پکول درند کې خو داسې وي که نه الله کام صحیح وي او پکول څومره وخت کې بدلوي پکول خو را چې کله مو واسو ته ورسره بدلوي میاشت کې 2 میاشتو کې درو کې بس چې نوی شاید یو غام خوان نه کونه راشه خوان کو چې کله مو وخوست ښه ډېر ښه مو چې یو یې بلې دی بدلوي نه دا هم راته نه یو سړی مخه داسې دا ولاړ خې دی روانه سره وي بلی به وي بلی تاسو بل رنگ ډای ولا وای نه پښانه به تبای په سر دوه پکول دا ګردینه ته څه راګام پکول خوان درګوي ګردینه مو ته والا تیر پکول ډیر خوان دغه راګام د پسار دا کوم ملګری تر ونه ګدل ډېر زر زر وطن نه ضرورت نه لرم نه والا دومره تکړه وي څنګه خو ته کوي بیتونه چه دست رشتایی؟ والا بیتونه خورده دم خود پری خدا من کلستا والا کس دامی شیرینا کس دادی وی جام دادی نه دو سنه پشتو مزو مر بخوی کوم زنارسه تو است کوچونه کول اسمون کلی اسمون ترنی هر اورز رسی که کلا کلا نه خالی واجب ما بولا جما خوان دی وکړو میر شدین ډیره مننه ښه خبرې مو سره واښو خوږې خبرې مو وکړې دا د کون دی بیا دا چا دا ستړی ماشه خیب خیره چه شب که کردی دلتا دکونه که دی؟ زای چه بینم انرژی دو بیسکرت دی که کنه دی آفرین پرچین سامان که دایی ده خواه چه دو بیالون بایی یادو مړی دا شینه نوی آفرین احمد ولی دا یه دا که مړی دا شینه ملاویگی هغه سره خبره وکړې سیلاب ای سلام ګل بالکل زه وریر یم نور تخان خو دا چې دا پرچین سامان دی کوم دا د مت په ساحه کې چې د خال چروشي سودا کیږي آفرین کیږي یو ورځ به څومره سودا کیږي یرا جمعه پورې هډر خلک وي خو اصلي ورځ کوي دمر ډیر نه وي دا د کون مخبل جوړ کړی دا کدا مخ کې چا جوړو په کرایه منی ولا نه نه خپل مده جمعه خپل د کون مخبل جوړ کړی خو په معلومات کې دا غزي توسي بالکل د یاد معلومات په اړه څه معلومات لري کنه دا خو مختلفه خبرې کیږي د پټاړاو تاریخي ولا معلومات خو ډیر دي خو خپل د ځوان په هیڅ کوم معلومات تاسو نشته ولا که د خاص معلومات سره وي خپل اڅوي میګ دلاته په دغه ځکه دا د کوندای بس مقصد پښمن کې ونه لوشي په سلمینی کې د ټیم ته لوشي بیا شپږم پښپاچ وی ډیر خلک په دغه ځکه کنه طبيعي کولا لري خو د مشکل دغه دی چې سړک خراب دی د ځیو بنه لري به ډیر مشکلات دي نه را به طبيعي کولا لري کولا زیاده ډیر خلک دي درسونه یې کوم ځکه کوچنه کلی مکتب کې ډیر مننه دوستانو دغه دکاندار سره مې یو څه خبرې وکړې سره وی ستړه ماشه جوړ تکړه څه نومېږي تر څه چې زه ته لږ رونو ته سره ودرېږو تیاره وادو ایس راغږېږو ښه یې صحت دې ښه ده کوم ځای نوم دې چی ده خلی بادشاه آفرین او هره ورځ درسې که کله کله نه کله ورځ وختي کې جمعه مې ډېره څه مصروفیت شی لري نه بیخي یا چې لا میخته د تډاکې نه وکاره جوړ کوي د وطن غریب د بل شاشتانه د میک چې د ډاکټرونو ته جوړ شي د تډاکې نه کار دي میخته د لوخ د کومکې نه وکوي که بیا مې وی بل شی به وکړي دلته یې داش نه ونه چې وایه په مخ وګاګه سرو شي چې ویلی وایي میک څه ورته وایي چې دا بیا چا وکړي بیا خورخونه ته وسوده که بیا مې شو سوتله بیا میږه خپله خورخونه در لګي دا نه بیا خپله یې وسوتوي شنې ونې وایي شنې ونې بیا وایي نه را بیا چا وکړي نه شنې ونې خو ما وایي دا بیا نه را بیا چی شی بیا وکړي که بیا میږه وکړي بیا یې دونه نه منګاري را جوړ کړي اته خو اوس ته چا نه دا غوښتنه لرې زه خو یو خبریال یم دغه ده تو غږ خو نشر شو دا به ډېر خلک وویني څوک چې مسؤلین دي که د شنو ونو دي که د سړکونو دي که د خوراک چې خوږ دي که مؤسساتو والا دي دا تو غږ اوري ته اوس څه کومې کومې ستونزې وي ته ښیې زه به دغه منډیکاپ ده ښیم چې وطن غریب ده بل د سړکې نه هغه دي خراب دي وګاګه ورنګی شي بل وطن هغه د بل هېچا ماته راسي هر شی ختم دي موږ سره څه کومک وکړو ډېر ښه دوستانو د دغه ځوان خبرې زما ځکه خوښې شوې دا د خپلې سیمې لپاره د خپل ټاټوبي لپاره یوه د خیر خبره کوي او مهم پیغام تر مسؤلو چارواکو رسوي یعنې سړکونه موږ هم په لاره ولیدل کڼ کپرو لاره خرابه ده خو بیا هم دغه غرنۍ سیمه ده دغه ځای ته په رارسېدو سره زموږ لږ ته لږ هغه د دغو شنو ساحو د دغې ښکلي منظر په لیدو دمه وشوه خو د دغه ځوان پیغام هم
موږ له یاده نه وباسو دا د هم مسؤلین واوري او کار دې وشي. دوستانو یو بل ځوان سره هم لنډې خبرې لرم. ځوانه سلامونه. وعلیکم السلام سجاد صاحب. څه نومېږي ګرانه؟ زما نوم بختید وطنوال دی. وطنوال. وطنوال. درسونه چیرې ویلي دي؟ درسونه مې ته الحمدلله دولسم پرې دي. دولت ته اوسېږي؟ دولت ته اوسېږو. لږ مخکې مې دلته د نیپام شو ملګري دې سره ناست و موبایل کې د ګوتې والی چیرې کې کتل؟ والله د ملګرو خو چې کومه دي که نه د مو جمع ډېر خوند ورکوي. د مو په خپله په تلیفونه کې یو کمال زده دی د بجو دو که نه د بجو بیا مو ته زده کړي دو که نه دغه ډېرو ملګري ته دغه خوند ورکوي. خو دا خو چې وکړو که نه ته موبایل روغله دا به درته ووایم انشاءالله. ته لږ نږدې شه زنګ پې لرې کوي د زړه غمونه پې لرې کوي کله کله که نه په سرنده د ګوتې کېښوې په پنډه زما د درګاډه کړم. ته لږ نږدې شه د بجوې ته وښیو. دا دوستانو په موبایل کې هارمونیا ده که نه دا د ډېره ښه زده کړې ده او ډېرې ښې ګوتې یې په خورېږي. مختلفې زمزمې مختلفې نغمې پکې غږولی شي. سندره پکې کړای شي؟ سندره به ولا داسې مرۍ کې لږ مشکل لرم نه روي دومره ښکلی غږ دی دا ما که لږ چې وایې که څه دې وي. بس دې ته وبیم انشاءالله. مهرباني. په جګره کې مې مرګی کې وچه جونو زخمې دې نه تر څنګه وایي وچه جونو زخمې دې نه تر څنګه وایي یاري خو تو کړه مخونه کړای وایي اوس یې چې لنډه پرېکړه وژړو راځي دا دې داسې دغه یوه هغه دې پکې زده ده نورې نغمې ما خو ډېرې غوړې کې زده دي که نه چې کومه رقم سندره ته وښایي انشاءالله کومه یوه ته پکې نصیب الله خلې سندره ښایه ته وښایه که نه چې هغه زه به جزه درته وښایم. بېشکه والا تکرار شي. ډېر ښه ډېر علي. او وروستی توی خواښې زمزمه به کومه وي چې کې ونیسئ؟ والله ما ته خو چې هر رقم زمزمه وښایې که نه چې جاوید امیرخیل ورته وښایه درته وایم. جاوید امیرخیل د کومې واقع زده ده کې نه ساله او درته وبښیم ډېر ښه رګونه پکې راوړي. ورو ورو زنګاوه زړګی مې ورو ورو زنګاوه دغه دو بله څه ده داسې ایمامیشن یم ته تو څه وي پارسي یې که څه یې هغه به وي دا هغې ته مې ورته وه چې د تورو زلو په ټال کې کمالاتو ډاک انسان ده دوستانو. ترخمیس دی د بخمل بېشک ډېر علي. ډېر علي ډېره مننه وطنوال صاحب خوند یې وکړو. دا زر زده کېږي که وخت نسي؟ والله چې خپله شوق ورسره ولرې که نه زر زده کېږي کوم شي سره چې شوق ولرې زه خپله د بجې سره مې ډېر شوق لري. اوس که زه یې زده کوم ونې زده کولی شي؟ ته مو ته راست که زه بیا د یورې چک کوم چې دا اسونه دو که څه داسې نه وي چې اسونه ډېره وي دا به نسې؟ دا به وي
دا کومه واده و دغه والا به دغه سره نه کوم څه کې پرېږده ونیو چې بیا یې مه پرېږده چې ځینو شاماس دي هغه واوا مونه هېره وه چې کومه یې واخدو لږ لږ نه غلطېږي لکه څه ګوته مې وروړې خوند یې وکړو ډېره مننه خیر اوسئ سجاده فکر د دی چې څونه نه وختېږي هوا سړېږي که نه له شک پرته عابد صاحب همداسې ده خو جمعې په ورځ نه که ته وکسې د ډېرو لرو لرو سیمو نه دلته ځوانونه ارڅي بنډرونه میلې کي او مخکې هم موږ یادونه وکړه چې د لارې ستوماني عابد صاحب لږه ډېره ده ځکه لارې خرابې دي بعض ځایونو کې دغه ځوړندې لارې یا دغه چړۍ چې موږ تاسې ورته وایو دا لږ د موټرونو ته لږ ګران تمامېږي که نه سخت تمامېږي بلکل خو بیا هم داسې ساحې ته چې سړی ورسېږي سکون وشي ټوله خستګي راپکېږي خو هغه څوک ډېر بختور وي چې دولته شپه وکړي بیا د شپې خستګي راپکي ګهیز هم ورځ دولته تېره کړي که نه او عابد صاحب دلته ډېر ځوانان زه وینم مختلفو سیمو نه راغلي دي خبرې اترې به ټولو سره ځئ چې ونه شي لږ به ډېر وي که نه السلام علیکم ټولو ته د سلام ورسېږي داسې به وکړو چې یو کس به پکې وغږوو السلام علیکم جوړ په خیر صحت خدای په خیر یې عاد ممات په اړه خو که درته وایم زه خپله خارج ملکې کې هم ګرځېدلی یم خو لیکن نه راځي ما زه کوشش کوم چې روشم د عاد ممات داسې ساحات و چې سړي زړه ورسره روښانه وي ورسره تازه وي باید داسې خلک چې غوړي چې ساعت هم تېر شي فکر هم بدل شي باید د عاد ممات ساحې ته روشي بانډار کې کوم رول لوبوي کله کله شعر کې یا ټپ اپ کې یا یې کله کله شعرونه مې داسې خال کې طبیعت وکړي لکه چې مهم کا اثر پیدا شوی دا لکه په مستو باندې غواړي که نه هغه خبره هغه لکه مثال دا خو غرنۍ سیمه ده زه کړای شم چې څه ته د هغې عاد ممات په اړه یو شعر غزل ووایم زمزمه په زمزمه بیا دې ته وایم زمزمه دا ملګرو سره به کښېنه عابد صاحب ځئ چې په یو لوړې به خوند ونه کړي چې په سړک کې به تاوده نه راولو که په توده کې به سړه نه راولو راځئ کې به واخه به د مو سره مناسب نه دي خو خیر دی ځوانونه نور ملګري بیا دې سره زمزمه کوي نور مشکل نشته بیا به وروسته بیا سجید صاحب بخښنه غواړم مو سره مناسب نه دی خو خیر دی ملګري محفل به کله کله جوړوي ولې مناسب نه دی عمر دې ډېر دی که څه نه عمر مې ډېر نه دی خو خیر دی چې وي که نه لکه مثال داسې شیپ لرمه چې وي چې کله سړي ته باد داسې کې چې زمزمه څوک کړلی شي ټپویلی شي لکه محفل مطابق شاید چې وایي هغه بل د فضا ډېره ښکلې ده یو به زه کله کله یم چې په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه رباب که دلته کېږدې نو په خپله به ترنګېږي زه فکر کوم چې دلته به د هر ځوان ټپې ته شعر ته زمزمې ته وزړه شوی بس انشاءالله د هغې محفل مطابق شاید به ووایم مهرباني مخکې له دې نه چې دی زمزمه وکړي چک چک کوو په شریکه باندې یوه روبایي یم زړه چې روکې په بدل کې بزړه دیر کام ارچنا پټ او په ګوګل کې بزړه دیر کام زړه چې روکې په بدل کې بزړه دیر کام ارچنا پټ او په ګوګل کې بزړه دیر کام په بازار کې په سودا نسره پوهیږي او رضا رضا په تور ځنګل کې بوزړه دیر کام چې په مینه کې غوسه وي مای خیا حکمت خان وایما په مینه په خندل کې بوزړه دار کام چې سپرلی روشي یاد مماد لمن شنې شي مستې شي مرغۍ مستې چینې شي چې سپرلی روشي یاد مماد لمن شنې شي مستې شي مرغۍ مستې چینې شي مستې شي مرغۍ مستې چینې شي چې سپرلی روشي یاد مماد لمن شنې شي مستې شي مرغۍ مستې چینې شي مستې شي مرغۍ مستې چینې شي چې پخوانی کلتور مې یاد شي مستې شي مرغۍ مستې چینې شي چې پخوانی کلتور مې یاد شي مستې شي مرغۍ مستې چینې شي ځان سره خپه شم په ژړا مې سترګې سرې شي مستې شي مرغۍ مستې چینې شي
چې سپرلی روشي یاد ممد لمن شنې شي مستې شي مرغۍ مستې چینې شي مستې شي مرغۍ مستې چینې یو نیم شاعر بلم درته وایم وانې ما د غره په وانې ما سندره وایم بیا سجد په اړه یو غزال کومه صحیح شوه مو په اړه اوس تیار کړی دا که خیر دی می خو لکه مثال هغه رقم غی چې د ریبت تال نه روخلی می خو برحال شیرون مهرباني د جګغره کجری مړ وخت کانا بلبل جوړی وای یا چې خالی شول کړنګینا وخت کانا بلبل جوړی وای په جګغره کې خمه ساتر کو وخت کانا اسم یادېږي وای دا چینارې ګاګر سرینا وخت کانا اسم یادېږي وای یو غزال دای خدای د وکړي چې ټول ملګری خواښ شي د سجید په فرمایش تای زه منم خلکې منلای قهرمان روغلای زه منم خلکې منلای قهرمان روغلای سولې پیغام نه د ساجد په شونته ځوان روغلای زه منم خلکې منلای قهرمان روغلای سولې پیغام نه د ساجد په شونته ځوان روغلای یو شایم به درته وروایم مهرباني زه منم د دې تڼۍ غرونه دي د بندخیلې د کوچونو ورژولی غرونه دي د آریزای ورسره د سینکۍ غرونه دي بل یې په څنګ کې درېږول د یتمنۍ غرونه دي چې خونډ کې ول د روخونخیل د وسورکۍ غرونه دي چې مشهور یې په تڼۍ کې په شیرلی غرونه دي چې مشهور یې په تڼۍ کې په شیرلی غرونه دي چې ورسره په څنګ کې هغه حکومت خان روغلی چې ورسره په څنګ کې هغه حکومت خان روغلی زه یې منم خلکه منه یې قهرمان روغلی سولې پیغام نه د ساجد په شونته ځوان روغلی مننه حکم خان خوشحاله اوسې او رب دې بریالی لره مو یادوري دې پکې وکړه بس چې تو مونږ ته مینه وکړه دی مو دې پوره هر څه دي که نه د هغه زمزمه مو پکې لرې کوله خو زه یې ځکه پکې پرېږدم عبید صاحب چې یوه د خپلې سیمې جغرافیه لږه پکې بیان کړه پام دې و ډېره مهمه وه دا سجید کوم نومونه دي وخوستل ته دا نومونه سجید صاحب نومونه خو دا میک په تڼۍ کې کومینه دي لکه مثال بندخیل کوم خپل کوم دی ورسره دا کوچون دی په دا څنګ کې ورژولي دي دا کاپیام داسې ورسره بروباره شوه ورسره چې کیم دی آریزای ورسره سینکي لانډه دا چې درګای ورسره په څنګ کې یتمون دي داسې چې روشي روخونه او خانکای ورسره په څنګ کې وسورکي دي دا مختلف دي تڼۍ کومینه دي بیا په ټوله کې غټ کوم دی تڼۍ وي ته یې پوه شوې نه دغه په اړه داسې وښیه کله نه کله څه وي که نه مقصد دا سوچ چې بروبار وي بیا مار څه خیالی کېږي خو خیر خدای د وکړو چې دغه ملګري محفل جوړ وي چار رقم وي پوه شوې دا خبره چې سندریزه شوه نو دلته به نور شاعران هم وي هغه د خپله ځانونه دې وښیي یا د ګوتې جګې کړي چې بل شاعر هم راشي او یو نیم شعر غزل چې ووایي که نه بل کوم ملګري سره داسې وي به پیدا به شي دلته میږي یو انډیول دی کله کله داسې وکړه دلسوسې به زه به خپله ورزک شم او نه ډېره مننه بس قربان شم تو سره مننه موږ خپرونې ته د خاصه ښکلا ورکړه دوستانو د تڼیو یاد محمد سیمه چې دا په خپله هم داسې سندریز ماحول دی داسې یوه ښکلې طبیعي ساحه ده غرنیزه ساحه ده چې هره شیبه هره لحظه دلته زموږ ډېره په زړه پورې تېرېږي او بیا خو د دغو مشرانو او ځوانانو په منځ کې نو دا به یو یادګار پاتې کېږي دا به ډېر خلک ګوري ما مخکې هم وویل چې هغو کسانو لپاره چې اوس په نورو هېوادونو باندې دي دلته یې وخت تېر کړی یا یې د دغه ځای سره خاطرې تړلې دي
دا خپرونه به هغوی لپاره ډېره په زړه پورې دلسوز صاحب د غازه کې کینو یار څه جګ شه تر څه تو سره به زه لږ په ویلوړې وغږېږم کوم ځای نه راغلی یې مننه موږ د سپیرې ولسوالۍ نه راغلی سپیرې ولسوالۍ نه. اول لومړی کې د سولې پیغام راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم ډېره مننه. څومره ملګري در سره دي؟ شپږ نفر راسره دي دا ټول د دې شمول مشره تا لګر جګ شکر تا راغلی ارزا زه به وغږېږم ماشاءالله ارزا ته څنګه ته داسې معلومېږي لکه سعودي دوبۍ دی زه خو دوبۍ مې سپار یم ولته موږ خپرونې کله کله یا دا خو ګورې ډېر خوند کوي دا خپرونې سپیرې نه راغلی یې سپیرې نه راغلی تو نوم مبارک دا نوم زادران زادران صاحب او تا دلسوز که نه دلسوز صاحب چې در سره دی بالکل زه به غزل ته وړاندې کوم د ټولو ملګرو په خوښه غزل دی او د غزل نه مخکې څه بیتونه دي چې د زړه په تل کې مې سازونه لیونی غږیږي او د غره لمن کې هنګمې د پسرلي غږیږي د زړه په تل کې مې سازونه لیونی غږیږي او د غره لمن کې هنګمې د پسرلي غږیږي او ما چې د زړه درد ورښکاره کړو د غزل په ژبه هغې ویل لیونی شوی دی خالي غږیږي اوس به غزل ته روشم چې د یوه سړي په زړه کې ځای پیدا کوم لګیا یم د خوړ په کاڼي کې غمی پیدا کوم لګیا یم د یوه سړي په زړه کې ځای پیدا کوم لګیا یم د خوړ په کاڼي کې غمی پیدا کوم لګیا یم دا ناممکن کار به ممکن شي چې الله مې مل وي سپېره خزان دی خو سپرلی پیدا کوم لګیا یم او ولې ته څه وایې ځواني د سړي نه تېرېږي ولې ته څه وایې ځواني د سړي نه تېرېږي صبر انځور د پخوانی پیدا کوم لګیا یم او په دې پلی لاسونو مزدوري کوم او تاته د سرو زرو بنګړی پیدا کوم لګیا یم او په مور یې نه وینم چې لا پسې رنځوره نه شي په مور یې نه وینم چې لا پسې رنځوره نه شي د لاس تڼاکې ته ازغی پیدا کوم لګیا یم او دغه هوښیار ته یو هوښیار پیدا کوم لګیا یم او دې لیوني ته لیونی پیدا کوم لګیا یم او غربت تنها کړم زه تنها ژوندون کولی نشم غربت تنها کړم زه تنها ژوندون کولی نشم او ځان ته په زوره خپل پردی پیدا کوم لګیا یم او نن یې په سترګو کې د مینې کتابونه لولم نن یې په سترګو کې زړګی پیدا کوم لګیا یم ډېر ښه ډېر ښه دا د خپلو نن یې په سترګو کې د مینې کتابونه لولم او نن یې په سترګو کې زړګی پیدا کوم لګیا یم او د بېسالاره پښتنو ته بختجان دلسوزه د بچه خان په شان سړی پیدا کوم چک ورته وکړئ دا خو ډېر بلکل هغه په ایرو کې چې لال یادېږي هغه ته څومره وخت کېږي شاعري کې ډېر وخت شاعري کوم عابد سجید صاحب د اکثر د شاعرانو دېره نه ډېر راغلی یم شپږ وخت خپرونه مې د عصمت پاچا سره دي او نه پوهېږم چې تا ته زما معلومات ولې نه دي شوي د شمشاد نه راغلی یم د خیال څاڅکي خپرونه کې او د ازادۍ راډیو مې خپله له یخ سره خو بیخي ډېر پاتې کېږم څومره وخت کېږي شاعري مې 2000 کې د سکرین شیشه ته راغلی یم نه د الهام له ماشومتوبه راسره و ډېر ښه شعر لیکې او ډېر مې خوښ شو یو څو بیتونه دې درته ډالۍ وي چې د زړه په وینو مې ماسې وکړه ښې ډېرې وکړه ځه مړې خیر دی بهانې وکړه ښې ډېرې وکړه ګمان مې نشي چې مې دومره په اسانه هېر کړې ګنې په ځان دې تجربې وکړه ښې ډېرې وکړه دوه بیتونه به زه د هغه ته ځوانونو ته ډالۍ کړم چې په ما باندې د ښکلی وي بنډار د هلکانو په تا باندې د ښکلی وي ګودر د جینکیو پیغور مې هر مدام وړی په سر د جینکیو غزل کې چې ستاینه کړم اکثر د جینکیو ډېر ښه ډېر ښه بس دا د زما او ستا پېژندګلۍ هم سره وشوه زادران صاحب خوند یې وکړو سپېرې ته به هم درځو بول ته به هم خپرونې جوړوئ خیر اسرا بیا به تاسې وینئ بیا به بنډار جوړوي بیا به دلسوز صاحب وي ورځو بیا تو سر خېژو ګرځوي به میږ به درځو هلته خوسته بیا به ګرځو چکر حتما خدمت کې دوستانو دلته زموږ خپرونه لا هم دوام لري دوستانو لکه څه ډول چې ما مخکې درته ویل چې عاد محمد سیمې ته د خوست له مختلفو سیمو څخه ځوانان مشران راځي دلته تفریح هم کوي میلې او بنډارونه هم کوي له ښه مرغه دلته مې د باک ولسوالۍ او د صبرۍ ولسوالۍ له ځینو ځوانانو مشرانو سره هم ولیدل ځانونه به رامعرفي کړي سلام
وعلیکم السلام. السلام علیکم ورور جوړ په خیر څخه ښه ده. زه مننه. ډاکټر کمال د صبرۍ ولسوالۍ کریزو کلي اوسېدونکی یم. اد محمد ته خو هم راغلی یم، اوس هم راغلم. څومره کسان روغلی یې؟ نو موږ خو الحمدلله 15 کسان روغلي یو په چکر باندې ښه خوشحاله یو. بیا خو 15 ملګري څوک دي؟ مشر صاحب کماندان صاحب. کماندان نه وي ته چې دا کمانداني دې چیرې کړې دو کا؟ مو کماندان نه دو کړې، مو نوم کماندان دی. خو نوم د کماندان ده. دویم کماندان دی ډاکټر صاحب عبدالولي خان مبارز. په خیر راغلی کماندان صاحب دې خیر دې په نصیب شه الحمدلله. موږ روغلو چې دا څه هم وکړه ډېر خوند دې موږ ته وکړه. اول ور دی دا اول ور باندې مخکې نه روغلي باک ساحنه باک ساحنه موږ روغلي یو. مو نوم کماندان دی. خو په سال کې قرار لرم د ټپریکاټو د دغسې مستري پاتې شوی یم. یوه بله پوښتنه به زه وکړم، د کماندان نوم سره خو کله کله داسې خطر سره نه مخامخ کېږي؟ خطر سره خو ځکه مخامخ کېږو د خلکو داسې کورونه وکړه چې هغه نه خوله ولا کې خېږي. ځکه موږ داسې وچ پوچا کړه بیګوچاره د کماندانۍ کې ورته خطر دی. مو نوم کماندان دی. یعنې بیا شو ته وایي چې مو نوم خو دې مو نوم کماندان دی. او ډاکټر صاحب خیر راغلی. ډېره مننه مدیر صاحب چې تاسو سره ملاقات وشو ډېر خوند یې وکړو. خوشحاله اوسئ. مننه. تو هم اول ور ده که مخکې راغلی؟ یاره مدیر صاحب زه ور مخکې راغلی یم، اپریل میاشتې شپږ تاریخ نه، نو دا مو دویم ور ده چې خیره سره دلته راغلو. د ډاکټر صاحب نیټه ډېره دقیقه دې ته معلومه وه، دا څه کمال کې والله کمال خو دا ورکوي چې کوم شي سره سړي شاوګي هغې تاریخ هر څه ښه پاته ورته لګېږي که نه. نو موږ مخکې په شاوق راغلي، اوس په شاوق راغلو، ځکه موږ ته تاریخ پاته لګېږي. ډاکټر صاحب ته نه دا پوښتنه کوم چې داسې په شنو ساحو کې سرسبزه ساحو کې ګرځېدل یا هغې ته د مېلې دپاره د بانډار دپاره تګ ذهن ته څومره تقویه ورکوي او په ذهني لحاظ یو انسان داسې سیمې ته څومره ضرورت لري چې باید لوړ شي شنې ساحې؟ بالکل مدیر صاحب محترم، لکه موږ سره کوم خوراک چې کوو موږ یې چې مقصد دا وجود ته انرژي ورکوي، طاقت ورکوي. صحیح شوه. نو همداسې ښې منظرې چې کومې دي تفریحي ځایونه دي هغه په مثال دي داسې لکه یو ښه خوراک، نو دا داسې یوه انرژي دماغو ته ورکوي چې بالکل هغې سره موږ دماغ سالم وي. یعنې دغه د شنې ساحې ته تاګ یې موږ تاسې د ذهن فکر خوراکارو که نه هغه منفي فکرونه منفي ذهنیت دی منځه ځي، ټینشن باید منځه ځي. ځکه بعضې ډاکټران توصیه کوي بالکل دې سره داسې چې کوم ډپریشن مریض وي او ډپریشن مریض سره زیاتر خفګانو سره وي، پریشاني وي او تنګ نفسي ورسره وي، نو هغه چې کله داسې دوی کې ګرځي چکر مکر لګوي او داسې وخت چې 50% دا د ده دپاره علاج ده بغیر د دوایي نه. یعنې هغه څوک چې دغه دماغي ستونزې ولري د ډپریشن مریض دا کې څه هغه کې وي دې ترشد څه فلسفه شته یا چې دا شنه ساحه رول لوبوي، د آب و هوا رول لوبوي، د شین بوټی رول لوبوي که څه رقم؟ بالکل دا هر شی رول په دا کې لوبوا شي، شنه ساحه لوبوا شي، ونې بوټي اوبه هر څه رول لوبوا شي په دې کې. مننه. دوستانو یو بله ښه خبره دا وه چې یعنې دغه په طبي لحاظ مو هم د دغه سیمې په اړه معلومات درکړل یا هغه شنو ساحو ته د تګ په اړه ډاکټر صاحب ښه معلومات راکړل. کماندان صاحب لکه چې له هنرونو هم ډک انسان دی که نه؟ بالکل مدیر صاحب محترم، کماندان صاحب خو ډېر یو جانانه یو ښه سړی دی او ښه معلومات لري او خاصتا ښه شعرونه وړاندې کوي. ښه کماندان صاحب باک کې داسې تاریخي ځایونه شته که نه چې ویل شته؟ باک په ساحه کې تسنرګي کې ډیم دی، هغه ته د نیور چې خلک جو میش پانی وته هغې ځای ته لوړ بل نور ځایونه پکې شته، خو داسې یا بونډې ته لوړ شي بلې خوا ته تاریخي ځای پکې شته. تاریخي ځایونه پکې دغه تاریخي ځایونه دي که نه؟ باک مربوط شوي. باک مربوط شوي دغه دي. خپله د څه شو سره ډېره جوړه ده؟ مو خپله شعر و شاعري مو څه خو د رحمان بابا چې کوم کتابونه مطالعه کړي دي ډېر وزن لري، بس هغه زه ډېر مطالعه کوم. دا بیا د نورو که نه یو چې شته؟ بالکل مهرباني. ای قیلا غوږونې شما ته مرګی نه پرېږدي سړی خپل رضا ته، ای قیلا غوږونې شما ته مرګی نه پرېږدي سړی خپل رضا ته، د اجل سپره بتخ به درله درشي، د اجل سپره بتخ به درله درشي، نګهانه به تلاشي وایم تا ته، ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبر جنو، چې له قبره به یې نه کتل هېچا ته، بادشاهانه وړه خاک د بیابان شوله،
بادشاهان واړه خاک دی بیابان شول فکر وکړه سکندر او سداراتا په ژوندون یې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا ته منې چله جوړوي آخر سفر دی هومره باز دی چې په تا څڅېږي نه دا خانان بدې جنتي قدران وو دا خانان بدې جنتي قدران وو ای یارانو شکر دا چې په پیسو خرڅېږي نه ډېر ښه ډېره مننه قومندان صاحب خوشحاله اوسئ طلبنوي ښایسته ګلزار د عمر نه به جوړي همیشه بازار د عمر لکه سینب دیا بسین په غورځنګ درومي هسې یون دی پر رفتار د عمر نه له کوره چې ته جمع ونه سفر کړمه بې سفره مې غوڅېږي لار د عمر السلام علی من اتبع الهدى خوشحاله اوسئ قومندان صاحب ډېره مننه دوستانو د مشرانو ګډون زموږ خپرونې ته یوه خاصه ښکلا ورکړه یو خاص درنښت یې ورکړ بس نو وروستیو کې به چکچک هم ورته وکړو یوه بله ساحه به تاسې باندې ووینم ډېره مننه دوستانو پات مومد کې د خپرونې وروستۍ برخه ده یو ځوان دی دلته او ډېر داسې همتي ځوان دی ځکه خلک د کاروبار لپاره لاندې ځي مګر د خپل کاروبار یا خپل وړوکی دوکانګی دلته سر راوړی دی اوبه دي میوهجات دي سبزیجات دي ژاولې دي بسکټ دي کیکونه دي نور مختلف شیان دي زونه سړی ماشه خیر بخیر څه نومېږي ګرانه څوک ننګر خانه دا دکونې تو ده یعنی داسې دکون ده چې دیوالونه نه لري که نه هر ورځ هرڅه خو موږ که هر ورځ هرڅه او دغه سامان یې لوندې دي بل دکون ده یې نه یې روژې که خو ته لږ نږدې شه دی ځې ته څومره سودا به کوې په دا دوه ورځو کې په دا دوه ورځو کې 7,000 او 8,000 داسې کوم اوهو دا خو ډېرې پیسې دي ای بزور نه به قیمت نه خرڅوی راړ نه بزور ریټ ده اوس مثلا دغه انرژۍ چې دی بزور کې په څو دي په 10 دلته په څو دي دلته په 10 خو یعنی تو گزاره په روانه ده گزاره په روانه ده څومره کسان ارسي داسې د شپږم او جمعې په ورځو به څومره کسان ارسي ته په نظر والله ارڅي خلک ډېر ارڅي 200 300 400 دا زه 200 څه ورڅي او ته څه شی دلته په دې کونه کې د ډېر څه شی خرڅېږي ډېر دا ببیسۍ ډېر خرڅېږي بسکټ شول دا سامان ډېر خرڅېږي خپله به کله کله نیم شای کې نشي جان کوې یې خدای څو بجې ارڅې څو بجې بیرته سې په شپږم په اوسپښین روخږمه جمعې په هغه ورماښام شپه دولاته کې کوم ځای کې څومره ویده کېږي چېرته دغه ځای نه دا ځای کې یخ نه وي شپې یخ وي لږ خو داسې حیواناتو نه لیوانو پړنګونو نه ډارېږې نه نه یې کیسه کې دا سامان څه شي کې رې دا پیکاپ کې خو دا موټر تو ده دا ته تیارې کمپالې دي کې یخې دي مقصد تیارې کمپاله پور وي مننه درسونه چې دی لیدې څومره یو بل سم ټولګي په کوم ځای کې لاته کوچونو لساکه خو مننه ښې شیبې ولرې چې خو در سره نه وي داسې ټپه باید چې دې سره شته نه نشته دوستانو دا ډېر همتي ځوان و ډېر با استعداده ځوان چې د سره نه د خپل فامیل هغه فکر او خیال ورسره دی چې هغې لپاره حلاله نفقه پیدا کړي نو داسې به وکړو چې په د خوست په د تڼۍ ولسوالۍ مربوط پاد مماد سیمه کې زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه کوشش مو وکړ چې د عاید مماد په تړاو مو تاسو معلومات هم درکړل د دې ترڅنګ مو دلته کاروباریان هم وغږول چې واړه واړه کاروبارونه لري رستورانټ لري نانوایي به یې درلوده ځوانان مو هم وغږول مشران مو هم وغږول هم پکې شعرونه کې وو ټپې پکې وې تفریح هم پکې وه او د دې ترڅنګ ډېره ښایسته او ډېره سرسبزه سیمه ده تاسې چې دلته راځئ زه پوره باور یم چې ډېر زیات خوند به تاسې له دغه سیمې څخه واخلئ دلته د خوست مختلفو سیمو څخه ځوانان راځي شپې هم کوي دلته بنډارونه میلې هم کوي نو تمه ده چې له دغې خپرونې به تاسو ټولو خوند اخیستی وي کولی شئ په کمنټونو کې هم راته ولیکئ چې نورې خپرونې ستاسې لپاره چیرته جوړې کړو د اوس لپاره ما سعزاد شاه او په کمره کې راسره آفتاب صاحب ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ